السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عرفان الله مستا سرور تاسو ملګری په پروګرام د پښتو 40 ایډیټینګ کې نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو 40 ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو پلیز په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به تاسو ته د غنټې نشان راشي په د باندې مهم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته رسي. نو ټیم ډیر نه هرپوم زه خپل ویډیو طرف ته د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ. اوس په تاسو دلته کې د ښکته د پلس نشان ښکاري په د باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو د بیک ګراوند د پیکارت اپلیکیشن ته راوړئ. د بیک ګراوند لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاوي شي. سمپلی تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ نو د بیک ګراوند به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او داسې تصویر تاسو جوړولی شئ. بیا به تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به دلته د دویم بیک ګراوند راوړئ چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګوئ نو تاسو په برش باندې کلیک وکړئ او اپاسټي او هارډنس چې کوم دی هغه به تاسو ته لږ کم کړئ او داسې طریقې سره به تاسو دا ریزر کړئ. چې کله دا تاسو ریزر کړئ نو تاسو ته باره د پلس نشان ښکاري په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو دا یو پی ان جی چې کوم دی دا به تاسو دلته کې راوړئ او دا به تاسو داسې طریقې سره منتخب کړئ او دا ښکته چې کوم دی دا به تاسو ترېنه لږ کټ کړئ او تاسو بیا په ټیک مارک باندې کلیک کړئ. اوس به تاسو بیا په دې پلس نشان باندې به کلیک وکړئ او په دې ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دا پی ان جی چې کوم دی دا به دوباره تاسو دلته ته راوړئ ایډیټ وکړئ او دا به تاسو اوس د بل سیټ ته داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله دا تاسو ولګوله نو بیا به تاسو په دې برش باندې کلیک وکړئ هارډنس او اپاسټي چې کومه دی هغه به ترې لږ کم کړئ او داسې طریقې سره به تاسو ولګوئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول نو تاسو به بیا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې په ټیک مارک باندې تاسو کلیک وکړئ نو اوس په تاسو دلته راشئ او په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به هغه تصویر راوړئ چې کوم نه تاسو بیک ګراوند ختم کړی وي. که بیک ګراوند ختمېدو طریقه تاسو ته نه درځي نو په ډسکرپشن کې یو لینک موجود دی هغه ویډیو تاسو وګورئ نو په یو کلیک سره به تاسو خپل تصویر نه بیک ګراوند ختمولی شئ او دا بیک ګراوند چې کوم دی او دا دوه پی ان جي چې کومې دي او د دوه بیک ګراوند چې کومې دي د لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکم. سمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ دا د دوه بیک ګراوند او د دوه پی ان جي چې کوم د لایټ ولا دي او اوس په زه بل پی ان جي هم دلته کې یوز کوم هغه به تاسو ته دلته زه په ډسکرپشن کې لینک ورکړم. سمپلی تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا ټولې پی ان جي او بیک ګراوند چې کوم دي دا به تاسو ته راشي نو یو ساعت ته په ګوته کې دی تاسو ته به ډاونلوډ ولیکي. په ډاونلوډ باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به په خپل ګیلري کې دا سیو شي. بیا به تاسو داسې ښایسته تصویر جوړولی شئ. چې کله دا تاسو هغه تاسو ډاونلوډ کړو نو تاسو به بیا دلته کې داسې طریقې سره دا ولګوئ. چې کله دا تاسو ولګول تاسو په ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو اوس کراپ ته راشئ او دلته کې به په ایجسټ باندې تاسو کلیک وکړئ. اول نمبر باندې چې کوم دی دا به تاسو لږ کم کړئ چې تاسو تصویر کې لږ تیاره باندې راشي او بیا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو دلته ته ایډیټ فوټو ته راشئ دوباره او دلته کې به اوس دا پی ان جي دوه ځل ایډیټ کړئ. چې دوه ځل تاسو ایډیټ کړو نو دا به اوس تاسو دلته راوړئ. دلته کې په بلینډ باندې به تاسو کلیک وکړئ او په سکرین باندې به کلیک وکړئ. د تصویر نه پی ان جي نه چې کوم بیک ګراوند دی هغه به ریموو شي. چې دا تاسو داسې طریقې سره په برش باندې به کلیک وکړئ. هارډنس او اپاسټي چې کومه دی هغه به ترې لږ کم کړئ چې صحیح طریقې سره ختم شي نو دا به تاسو بیا داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله دا تاسو ولګول نو تاسو به بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. بیا اوس په تاسو دلته ته دویم چې کوم دی دویمه پی ان جي هغه به تاسو دلته راوړئ. په بلینډ باندې به کلیک وکړئ او په سکرین باندې به کلیک وکړئ. سیم هغه شانې طریقه به د سره هم وکړئ. اپاسټي او هارډنس په کم کې او معمولي شان به تاسو دا لږ کټ کړئ.
چې کله دا تاسو داسې طریقې سره وګورئ بیا به تاسو بره په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ. اوس به تاسو دلته کې راشئ سمپلی په ډراو ته به راشئ او د تصویر به په خپلې ګیلري کې سیو کړئ. چې کله دا تاسو سیو کړو نو اوس به دا تصویر تاسو د خپل موبایل کې چې کوم د لایټ روم اپلیکیشن دی په هغه کې به تاسو د تصویر اوپن کړئ. چې کله تاسو تصویر اوپن کړئ نو تاسو به ټولو نه اول په لایټ باندې دلته کې کلیک وکړئ. د تصویر ته به لږ کلر دلته کې وکړئ په لایټ روم کې. نو اول چې تاسو په لایټ باندې کلیک وکړو نو مونږ لایټ لږ کم دی نو لایټ په ده کې زیات دی نو دا ده کې به لږ لایټ کم کړو او کانټراسټ چې کم دی هغه به هم لږ کم کړو او شډو چې کومه دی هغه به تاسو لږ مخکې کړئ او وایټ چې کوم دی هغه به تاسو لږ ښکته کړئ او بلیک چې کوم دی هغه به تاسو هم لږ ښکته کړئ. بیا به تاسو دلته کې چبۍ ته راشئ اول نمبر باندې چې کوم دی هغه به تاسو لږ معمولي شان مخکې کړئ او ټینټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او بیا به تاسو دلته میکس ته راشئ اول نمبر باندې چې کوم کلر دی هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان داسې ښکته کړئ او سچوریشن به مخکې کړئ. لومینس په هم لږ معمولي شان ښکته کړئ او بیا به تاسو دویم نمبر چې کوم کلر دی هغه ته به راشئ هیو به معمولي شان ښکته کړئ سچوریشن به مخکې کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او سچوریشن به مخکې کړئ. لومینس چې کوم دی هغه به معمولي شان دلته کې ښکته کړئ. بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. اوس به دلته ته راشئ کلیریټي چې کومه دی هغه به معمولي شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان ښکته کړئ چې تاسو تصویر کې سیډونو ته لکه تیار راشي. بیا به دلته ته راشئ نو نایس ریډکشن چې کوم دی هغه به معمولي شان مخکې کړئ. اول نمبر باندې چې کوم دی دا به معمولي شان مخکې کړئ. تصویر ښه صحیح طریقې سره سیټ شولو نو سیو کېدو دپاره 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. سیو ټو ډیوایس هائی کوالټي اوکې باندې کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو په خپل موبایل کې سیو شي. نو که ویډیو مو خوښ شوي نو پلیز ویډیو لایک کړئ او که تاسو څه قسم ته په دې ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته پرابلم ښوي نو لکه ښکته راشئ او دلته کې ایډیټ پبلیک کمنټ لیکلی شوی دی په ده کې تاسو موږ نه تپوس کولی شئ. مثال کې طور پر دلته کې زه لیکم واو ویری نایس ویډیو برا نو تاسو چې څه هم لیکئ دلته کې موږ نه په ویډیو په باره کې دلته کې موږ نه تپوس کولی شئ. نو تاسو بیا په دې د باندې کلیک وکړئ نو دا کمنټ چې کوم دی دا به تاسو ایډیټ شي دلته کې او زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول بهي مه هیروئ او په سیټ کې به تاسو ته د ګنټې راشي په ده باندې به هم کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي.